جبریل علیہ السلام مبارک ورته وي وې د مدینه منورې جانان مبارکا اغه انسان الله تعالی جل جلاله چې دی دغه بخنه ټولی نو باسي چې کوم انسان رشتہ دارانو سره رشتہ کټ کیا رشتہ دارانو سره رشتہ کټ کئ اباځي کس پتیش کې راشي ویلکه مې فکفن کې ګورو مده فکفن کې ګورو دا مسئلې لګي زیات دي نن سبا د قیامت نه خانې دي د زنانو د لاس اکثر دا مرحله ډېری مخې تراش رشتي کټشي خو غرور دا د خو غرور نه جدا شي نو رشتي باندې کټ کو جواب راکې رشتي با کټ کو ځکه چې کوم انسان رشتہ کټ کوي فرشتو تعالی وی دا سړی امتبار کې بخنک بکیږي زماتا مشرک ته بارش حاسد کی نگر ته نبار شه او بل ته صلی رحمه والا انبار کې وی دا سړی ته نبار کې صلی رحمی بال راځي چې بل سړی نه بزیاتی کیږي نو تباغه تزکه وی دا اړه بده پولې شي چې دا اړه دی پولې شي نو بس وخت دم بوته وې داسې بوته وې دا اړه پولې د لخذ خو ځات د رحمت نه بار کېدل د لخنه دي در رحمت نزان لري نه کی زمونږه ابل یو وکاله مخ کی زموږ سمرګری ورونو سره خپل مس کی مسله وا او زما دا خبره اوره د خپل پروګرامي بیا منو کټول نر خدي یو بل تور غاړي وته سبحان الله وی بس زمونږ دی توبې د الله رحمت مونږه دعوت ورکو سبحان الله د خدای دې مونږ په صلی رحمه کې راوړي سرور کونین مدینی منور جانان د جبریل سلام مبارک وئی اے دا اللہ محبوبا یو کس اللہ وی بلم تبار کزما دا بخنینا آئے ہے دا بسو کی وی متکبر سڑی چچا کی دا تکبور یو دا شپک بوٹا اوچت دا زمکی نوچت روانی آئے ہے دا سڑی امتنا بار کا متکبر سڑی اللہ پاک جل جلالہ نبخی اگر انسان چیری چی دا پینسی بدی کنڈو کی راخی کی او دا پنڈے لگیا دخکاری گیٹے لگیا دخکاری شگیٹے پکی پٹی دی دا علامات دا تکبر دی یو انسان غیر اختیاری که غیر اختیاری وی خیرے او که قصدن مدنیو دا گیٹے پٹی وی نو دا علامات دا تکبر ہے دا متکبر انسان جبریل علیہ السلام ورتوئے شب برات بانے اللہ ٹول خلق بخی خدا متکبر انسان اللہ نبخیا اوس په خدای دې پکې خیر واچي چې دغه امتبار شنو دا بل سکیږي ګورو چې کوم هغه اصلي دانې به پاتې کیږي نو خدای مون په اصلي دانو کې راولا لګ دړه د اخلاص کله لګ دړه د اخلاص وای اصلي دانې پکې پاتې کیږي بیا رب العالمین جل جلاله یې جبریل صلوات و سلام ورته وی چې متکبر انسان ته نبار کا نن سبا تکبر ستوي تکبر دی توي چې بل انسان در تسبخ کارش او ځان د عزت مر کارش بس سړی ذلیل او غني ځان عزت من او غني دا علامات د تکبر دي الله رته مونږ تاسو بچي بل سړی به مقدم غني ځان به کمزور غني خدای بدلوي مقام تخیلی او دا پس کی راضی عجزی په طریقت کی راضی دا الله ذکر چې سړی ډیر کوي کنه هغه دی خبرو تخیال نه غوي سو بوري ذکر ولې نه کوم چې دا فزول خبرې کوم سبحان الله درود شریف ولې نه تلاوت ولې نه کوم په دې کې لګي وي جبریل صلوات و سلام نہ مدینی منور جانان مبارک دوئے یو کس بھی نہ بلم باہر کا زما دا بخنے دا رحمت دا صادرنا زما دا رحمت نے لرکا
جبریل صلاة و سلام دا مدینی منوری جانان توئے وی قربان دا شبی برات پشپبانے اللہ ٹول نیکان خپل بندگان دا بنو کل قبیلی پشا چکڑی بیزوبانی سونوڑے یو یو اختبا بدل کی دا حضور مبارک امتی بخی خو تینا غسڑی بغر کا چی دیم اللہ نبخی چی دا چان مور و پلار خفگان کی دنیا نلال بڑا پلار خفا دی بڑے مور خفا دا اللہ وی ٹول بخبا ٹول و دل اما پلار ورکڑو سپیرنو کو خوابت دو دل پلار خفا شوی دی دل بڑے مور خفا دا دین بخبا ټول خلق بخم خدا سړی نه بخم تاسو به کتلی دی فیسبوک باندې یو نوجوان لګی شوی ټیک ټاک باندې مور او پلار باندې کوي او مور او پلار باندې ګولې زم دار زوی چې په پلار باندې ګولې چلی پلار باندې ګولې چلی مور باندې ګولې چلی پلار وفات شو مور اسپتال کی دا آخری سلگی زوی گرفتار دے رستو دماغ خرورو کار شورو کا مخصر زان لوی چه دام سچلو که لارو خسرت دنیا والآخرہ و چه مور کل وفات کی دا نو رشتہ دارانو کی کسانو تیوی دی خواراشی وی ولی وی زم پلاریم اویشتا اغم وفات شهید شا وی زمام حالات دا نظری دی و قربان کزا وفات شما زمان بچی تا گوری غگو نکی پا دی خلبان گولی بانی وی زمان بچی تا بغم نکوی مور کی بیام دا محبت و دمیلی اغا سر پروت دی نشیشان مور و پلار خفری دا شب برات پشپبانی اللہ اعلان کئی جبیل السلام توی محوی کریم مبارک تو ہویا چھ طول خلق بخم خود مور پلار نافرمان بچی نبخم چانا چھ پلار خفدی چانا چھ مور بوڑے خفدا بس اللہوی نی بخم جو حضور صلاة والسلام زمانہ دا جو صحابی سروری کونین مبارک لناوی وی دا مدینی جانا نراش استاسو یو صحابی دی زنکدن نیرو گت شوی دی ساتھی ننوزی خدایا موخوڑی فقیرانیو خیرو نراتا پیخ کا مرحلہ قرآن روان ندکن پتہ نہیں لگی چکل بھئی خدایا ایڈوانسو کی ویو گورے ایڈوانسو کی درخواست کیوں چی خدای دا خیر معاملی بنا سرکی خدایا دا نبی پا خاطری را سرکا قرآن پا خاطری را سرکا زرکستا دا امداد نو دا نبی دا وسیلی نظمون نوری وسیلی بیانیشت دوری دا قرآن دا وسیلی دا نیکانو اولیو دا صلحو دا وسیلینا دا صحابی مبارک بھی قربان تا سو تشریف روڑے شرائے کہ دا سیو کتوی دی بیمار دی سوی محرز دا تکلیف دی وکی ساتی ننوزی کہ دا سیو تاو کتو یو ڈاکٹری چاگن نبزونی سی نبی مبارک چه و تداسیو که تسرور کونین مبارک بغیر نبض نیمو بیماری خکارا کرو حضور سلام وی مورشتا بوڑے وی او قربان مورشتا وی لگی راولے بوڑے راوستا کونٹیٹا سی او توی بی بی دبشی دی زن کدل دی دیر پا تکلیف کی دی اخیری لمحی دی اخیری امتحاناتوں کی پروتی دی داری فنانا داری بقا تروالے بڑے میرا بانیو کدا بچی دیو بخا حضور السلام مبارک تغگ نکی حضور مبارک کو تی بڑے تاتوے موی بخدا بچے اور توید مدینی منوری جانانا قربان دا خپل بچی خلشم بخلی وی ولی وی قربان دا منی شی بیروڑو دا منی شی کورتے خپلو بچو لور کردی خباتے دا محبت نظر ندی خپلو بچو لے دا خپلو جامو انتخاب کردی خباتے دا سڑی توب دا جامو نظر ندی کردی کاش دی بچی بچو لروڑی چی مالیم فقی دا فقیرے یو جوڑا روڑی سونا خوان بے کردی وا خوراکی خپلو بچو لور کردی خو مالے ندی را کردی
دا مدینی منوری جانان مبارکہ مہربانیو کا زدا بچی نشم معاف کولی زما داڑی بالکل دا سکڑے دے جبیر میں ترڑا خفا دے حضور صلاة والسلام وطوی بوڑے خودے بے پا جہنم سیزی وی ادی سیزی سوزیدو بانے پہ خوشحالے بس حضور مبارک و رحمت العالمین دے کنا صحابو توی صحابے کرام ورشئی دڑی راجم کی ددی صحابی نگیر شاپی رکھے ورطہور ورطکوما حضور مبارک یو طریقہ اختیار کلا ناگن صحابہ لاڑگیر شاپیرے دڑی کی خودوے شہوری ورطکولو پدغ دوران کی ددی صحابی دا مور آواز کی دا دو کون سردار آزما دا بچی نمگیر شاپیر دڑی کی خودوے اور ورطکوے ولی وی دا سیزو کنتی خواسم نبخی نو چستا پا مخی دا دنیا پا اور سیزو نو پرید دا جہنم پا اور دیم اللہ سیزی بیا کنا بچی دا کم وقی تیلی واو بس مور را مخ کشوا کونٹے و سردا حضور مبارک توید مدینی جانانا باس قربان ادرے گوی ولی وی زما داڑا دی بچی سکارا کڑے دی دا دخبل بچی نڈی رسیات غفیبا و بیو خبر امام کوبا زستا دا خکولی مخرات پکی وسیلہ شو زستا دا بخت وجہ دا خبل نافرمانا بچے چطولو مری زبانا فرمانی کڑی دا بچی زو ماب کوما شموروی زو بچی ماب کوما دا بچی پا خلبانے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ مور اعلانو کوئی ما بخلی دی اللہ وی شموری تا استا بچی دی چه تو بخون اللہ وی امام درو بخون بکلمہ مبارکی پا زبان رالا شبی برات پشپا شراروان غالباً دا انشاءاللہ دا نحش چارشنبیش پدا دا دا منگل رز دا چارشنبیش پدا راروان انشاءاللہ 7 تاریخ بھائی نشپی لکھ خیری کہ کم انسان اللہ توفیق ورکے عبادت بکو کا خیری او کچا کی بغض و کینی حضرتنو اداب ہم نکو او انشاءاللہ پدا غشپا بخولی خدای رضا کو کا خیری انشاءاللہ تاسو آواز رکھے رضا کو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ کا خیری گورے ماول خبروں کا چسو کسان اللہ نبخی یو مشرک انسان اللہ نبخی بغضی حسدی انسان اللہ دا شب برات پشپ نبخی متکبر انسان اللہ پاک نبخی چاکی جی تکبر دی آدم اور بلان نافرمان انسان اللہ نبخی نو اللہ خودی مونگا ہوتا سو ٹول دا دی کسانو نبہر کی اینوئے یو کس پکی بل پاتے دی دا شب برات پشپا اللہ دیر کسان بخی خو اللہ اعلان کی کم انسان چی دا دنیا شرابی دی دام دے دا بخر نبہر کے دا دنیا شرابیانو گورا دا خوانین دا غٹ غٹ خلق دی سر دا غٹ غٹ دا شراب بوتلی وی او دی شراب خورو کی لگیاوی شرابو نسکی کم انسان چی شراب خور دے دا شب برات پشپا بانے اللہ دا خلقم نبخی خدا یمونگ دا شراب خورو نہ بچو ساتا اللہ زم دا طول آخر خاتمہ خراب مکہ دا حدیث مبارک میں یو بیان کا اللہ بخنا چاہتا کہ یہ غمی ہوئی سوک چی نبخی دغی نکہ کم انسان کے دام مرس پروتی بس توبی نن نوبا سے اب کہ رشتہ دارو سرم دین بس رشتہ داری شروع کے بغض حسد کی تکبر عرص ندان بچ کے شراب خورین انشاءاللہ راروانہ دا چارشنبیش پدہ کہ خیری خدای دی مونگ طولو تپا کی مغفرت نصیب کی اللہ دی مونگا اتاسو طولو بخی امین ہوئے زمونگا اتاسو دا طولو ملگرو دا زیری دی اللہ قبول و منظور کی دا طول مرگری دی اللہ پا خوشحال و عبادو لری روانا دا چارشنبیش پیاد ساتے شبی بارات تی خواه شبی بارات تی عبادت بکو انشاءاللہ پا او که خیری که بیا چاله خدای وس ورکو روجه مونی ونو ثواب پکی نورم شتا و سباله خدای چاله توفیق ورکو روجه دیم پکی اونی سی اللہ دی مطولی دا پکی خیر و برکت راکی دا طول مرگی دی اللہ را دنیا دا خیرت پا خوشحالو مالا مال کی پاکولی پیغمبر پاک مبارک دلد اخلا درو شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ ویتتہی بے کل معلوم لکا اللہ دو پا حال بند رحمو کی
گناہونو برندا فی قلم را کئی ہر قسم ظالم ماشانو کی نگر منافقان و کران مستان و حاسدان اللہ دا ٹول مرگری محوس من کی بچو ساتھ یا اللہ زمون فیری طریقت رہبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے پر قبر بانے انوار و برکات نازل پیر محمد طیب سے اللہ قبر کی خوشحال ہے بابا سے رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی دامان بابا شیو تنگی وی فی صباح حضرت سے مبارک صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی استولدی مبارکی چشتی مبارکی میرا تمام اولیاء کرام صدر قطب ربانی و حسب حضرت شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید سے استاد سے بڑے سرکاروں سے سیف دامان و تنگی فی صباح طول اولیاء صلحات قیام شاہ زمون والدین کریمین استاس و مشران دا پیغمبر پاک طول امتیان یا اللہ کریم علیہ دا طول درجات بلند دا ټولو په خاطر د دې نیکانو په خاطر باندې لمو فقیرانو باندې خصوصي رحمتونه نازلي بیماران چې سورې کورونو کې هسپتالونو کې نارینه زنانه ماشومان بوډاګان ځوان ټولو ته د الله سره زمونږه صحت کامله عاجله قائمه دائمه د کمل لپاره نصیب کړي قرضداران سورې الله د قرضونو نه خلاص کړي بیماران سورې الله د بیمارو نه خلاص کړي دربار شریف کې سار نه د مرګري خادمین معاونین راشي یا الله ستاسو د رضا لپاره دلته د خدمت کې د لوډ سپیکر د دې پړونو یا الله پاک سار کې زمون محترم نعمت الله صاحب د اوراد نذیری دا اللہ پاک جل جلالہ د نمونو د نبی مبارک د درودونو مبارک ختم مبارک کی یا اللہ دا ختم مبارک یا اللہ زمون د جمی مبارک پورز د عزیز ټول خدای دا په خپل جناب کی قبول او منظور کا دا چمنستان خدای د قص قائم او دائم ساتل کا دا سونه خسته خسته مشران نوجوانان چې دلری نزدین دل ترازی دل تخنور سنه ملاویږي د الله او د مدینه د جانان محبت لذي راضی مونږ ول بلین شور کولې پدیو یو قدم ول خپل رضا خپل دیدار ورکا په مال په اولاد سره زما برکتونه کیدا په کاروبارونو برکتونه کیدا په امرونو برکتونه کیدا یو مرګره دی انګلند کې دی ډاکټر دی دعا وته کې الله پاک درخواست کی رشید اغه زینه درخواست کی نو دعا وته کې ولی به وته نکو الله دې ټول مرګرو لا اجرونه ورکی چې کم مرګري پسونه مینا باندې ګوري خدای دې ولدا غي بدلی ورکی بل بلګری دا کاروبار اخوا دی خو دعا وته کې ټول مرګرو په کاروبار کې شیخ خو دی خدای دې پکې ول مزید برکتونه دا چای کې شتا خدای دې پکې نورم برکت ول واش دا ټول مرګري دې خدای سره زما په نمبر 1 کې بیت الله شریف د مدینه جانان لبو بیماران دعا کیات کې زمونږ دا منیر ماما دې تم بیمار دي دا بل بابا جنو سونه بیماران دي حاضر مجمع کې زما خپل ځانم طبيعت لګ دغه نور سونه بیماران ټول ته دوه کې دانو الله جان فاروقي شه د والده شه بیمار ده او سونه بیماران یا الله مونږ ته لري معلوم خو خدای ته ته معلوم نو خدایا کله دې ملګرو په کور کې بیمارانی کباري کدي کې ټول سره زما صحت دني کمل لپاره ور ټول بیمار صحت یاب کني کمل لپاره ټول مرګري خدای په خوشاله آباد کا د دنیا او د آخرت په خوشاله باندې خدای ټول مال مال کا او یا الله دا ټول مرګي جل جلاله حرمین شریفین ته په نمبر 1 کې سره زما بوزا ما تم دوه کې چې خدای د برګه خیر سرګي په قرآن کریم دې سم کې دنیا ګور ورته ورسي اصد خدای رضا خدای دا قید جهان گواندی تو جنت الفردوس کې خدای الله بهترین مقام نصیب کی ذل قدر کې مله په زیاده کلمه نصیب کې لا اله الا الله